در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي یاست. زه مو قربانه مزلفه کاکړ. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په یوه راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور له مخې د دغو کسانو 15 سلنه یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته کډه شوي دي. همدارنګه په دې موده کې 1 میلیون افغانان اروپا ته تللي دي. ویل کېږي په ټولو کې تر 12 میلیونه زیات افغانان له خپل هیواده کډوال شوي دي. څو لوړپوړو امریکایي چارواکو د والن نیوز ویبپاڼې ته ویلي چې د بایډن اداره په دې باور ده چې د ایران اسلامي جمهوریت به په راتلونکو څو ورځو کې د غچ اخیستونکي اقدام په توګه پر اسرائیلو برید وکړي. د دوی په وینا د اسرائیلو پر وړاندې د مخکینی مستقیم برید په پرتله د ایران اسلامي جمهوریت د غبرګون دغه برید ساحه ممکنه پراخه وي. د ترکیې دولتي خبري اژانس ویلي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په ټلیفون خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټولو سیمې ته خوره شي. د اردوغان د دفتر په یو بیان کې ویلي هغه بایډن ته ویلي دي د اسرائیل حکومت ښودلی چې په غزه کې اوربند ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. هغه دا هم ویلي دي چې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وژنه د اوربند د ټینګښت هڅې سختې زیانمنې کړې دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو لوی تبادلې معامله ترسره شوه. د ازادي راډیو خبریاله آلسو کورماشیوا او د وال سټریټ ژورنالیست ورځپاڼې خبریال ایوان کریشکوچي په هغه 40 بندیانو کې شامل دي چې پرون د متحده ایالاتونو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د بېساري نړیوالې تبادلې په ترڅ کې خوشي شول. دا تبادله چې د شوروي اتحاد له پرېږدېدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی په ترکیه کې شوې او ترکیې چارواکو هم تایید کړی ده چې 14 تنه بندیان د روسیې لخوا او 8 تن روسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا خوشي شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا په یو بیان کې دا معامله د امریکا د ډیپلوماسي لپاره یو بریا بللې. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د وینزویلا د اپوزیسیون کاندید اډموند ګونزیلیز د جنوبي امریکا د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټونکي په توګه په رسمیت وپیژند او د انتخاباتو د چارواکو لخوا اعلان شوي نتایج باطل اعلان کړه چې ولسمشر نیکولاس مادورو یې ګټونکی اعلان کړ. په یو بیان کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن وویل د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره دا د متحده ایالاتونو او تر ټولو مهمه د وینزویلا خلکو ته روښانه ده چې اډموند ګونزیلیز د وینزویلا د جولای د 28مې په ولسمشریزو ټاکنو کې اکثریت رایې وګټلې. د وینزویلا د ټاکنو ملي شورا د یکشنبې په ورځ مادورو د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، خو د ولسمشر اصلي سیال ګونزیلیز او د اپوزیسیون مشر وویل چې اپوزیسیون د مادورو په پرتله 2 چنده ډېرې رایې لري. جو بایډن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په ټلیفوني خبرو کې د پوځي مرستو د ورکولو ډاډ ورکړی دی. بایډن پرون له نتنیاهو سره په اسرائیلو د توغندیز او بې پلوټ الوتونکو د برید په ګډون د احتمالي ګواښونو د دفاع لپاره د نوي دفاعي ځواک پر لیږلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د ایران او حماس ډلې لخوا د غچ اخیستو ګواښونه وشول. د بنگلاديش حکومت جمعیت اسلامي ګوند په وروستیو خونریزو مظاهرو کې د لاس لرلو له امله بندیز لګولی. حکومت دغه ګوند د محصلینو کمیټې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې چې تر 200 زیات کسان پکې ووژل شول تاوتریخوالي ته په لمنه وهلو تورن کړل. د بنگلاديش حکومت په یو رسمي بیان کې اعلان کړی چې دغه بندیز د ترهګرۍ ضد قانون له مخې لګول شوی دی. په بنگلاديش کې د حکومتي دندو لپاره د سهمې ویشلو پر ضد په وروستیو مظاهرو کې په ټوله هیواد کې لږ تر لږه 211 کسان وژل شوي او تر 10,000 ډیر زیات کسان نیول شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر شفیق الله رحمان د ګوند د فعالیت د بندولو پریکړه د اساسي قانون خلاف وبلل. نوموړي په یو بیان کې ویلي حکومت په هیواد کې د محصلینو د غیر سیاسي خوځښت د ځپلو لپاره د ګوندونو او دولتي ځواکونو لخوا ډلهییزې وژنې ترسره کړې دي. هغه پر حکومت تور ولګول چې پر جمعیت اسلامي بنگلاديش بندیز لګولو سره د خپلو بدو کړنو پټولو هڅه کوي. ترکیه
ترکیه په دغه هیواد کې انسټاګرام ته لاسرسی بند کړی دی. د اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشري د ارتباطاتو مرکز مشر فخرالدین دلتون د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل الهنیه په مړینه د خواشینۍ په موضوع د انسټاګرام پوسټونو په لرې کولو نیوکه وکړه. نیټه د انسټاګرام اصلي شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا بیا په ترکیه کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د انسټاګرام د بندولو لامل د اسماعیل هنیه د خواخوږي پیغامونو حذف کول دي. کیمیا یوسفي د اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب سیالي کوي. کیمیا یوسفي د دې سیالیو د لارښودنې د پړاو په دریم ګروپ کې د نیکاراګوا، پاپو نیوګیني، قطر، سوریا، وانټون، بولیویا او ګین هیوادونو د لوبغاړو پر وړاندې سیالي کوي. د دوی سیالي به نن د اگست په 2 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د پاریس د استاد دو فرانس په لوبغاړي کې پیل شي. د دریم ځل دی چې کیمیا یوسفي د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. کیمیا یوسفي وروسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو د افغانستان حاکمیت ترلاسه کړ له هیواده ووته او په استرالیا کې د مهاجرت ژوند پیل کړ. درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.